لیلۃ القدر شپه پې تیره شوه او هغه له الله نه دي بخلي نور خلق وبخلی شو د معافۍ اعلانونه وشو تپوس کېږي دا 4 کسان څوک دي اول نمبر په دې کې مدمن الخمر همیشه شرابي چې څوک همیشه شراب څکي او توبه نه وباسي او عادي دی د شراب همیشه شراب څکي الله د دعا نه قبلوي کدا شرابي سچ توبه وباسي نه الله به توبه قبول کړي خدای توبه وباسي نه او عادي همیشه تن شرابي دی په لیلۃ القدر کې الله دعا نه قبلي او مغفرت نه کړي فرشتي تپوس کې دویم څوک دی وی دویم کس عاقن چې هغه د مور او پلار نافرمان دی دا غم بخنه ونه شوله په لیلۃ القدر کې د لیلۃ القدر شپه ده او دې دعا غواړي خو مور او پلار خفه دي او هغې تېنه ناراضه دي الله وی نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دې شپه کې دنه مور او پلار خفه دي نو زه په دې حالت کې نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دغه شپه باندې بې بخاني پاتې شي نو چې د دغه اخیره عشره د نن نه به شروع کېږي نن شپېله 21مه شپه ده نن نه به د لیلۃ القدر تالاش شروع کېږي نو چې د نن نه مونږ اول د هغې ګناهونو نه خپله صفایو مور او پلار د نن نه رضا کو روغې جوړې صلح ورسره وکړو هسې نه چې لیلۃ القدر مونږ دعا غواړو الله هم دعا نه قبلوي ځکه وی کور کې مور او پلار خفه دي پلار خفه دی او مور خفه ده نو زه دعا نه قبلوم نو چې مور او پلار د دې عشرې نه مخکې رضا مور او پلار به څه غواړي پلار له لاړ شه پلاره معاف مې که که څه کمی کوتاهی شوي مور یې معاف مې که نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو وی رغیمه انفه وی پوزه دی په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغیمه انفه پوزه دی په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغیمه انفه پوزه دی په خاورو کې ککړه شي صحابي راغی قیل من هم یا رسول الله الله حبیبه دا خیرې چاته کوي 3 پیرې د خیرې وکړي چې پوزه دی په خاورو کې ککړه شي پوزه دی په خاورو کې ککړه شي دا خیرې چاته کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلا دا هغه چاته کومه چې څوک په حالت د بوډاوالي کې مور او پلار دواړه یا یو عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي مې د دې بنده د پوزه په خاورو کې ککړه شي دی د ذلیل او رسوا شي چې دی دومره لویه سرمایه مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې او دی دومره خدمت اونکو چې دی په جنت ته لاړ شي کس راغی نبی علیہ السلام ته وایي انی اصبت ذنبا عظیما الله حبیب ډیرې لویې ګناه ته مې تله کړي ډیره لویه ګناه رانه شوې فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې معاف کړي ډیره لویه ګناه رانه شوې ده نبی علیہ السلام ورته وایي هل لک ام مور دې شته مور دې ژوندی ده هغه وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته عربی کې د مور خور ته خاله وي او د پلار خور ته عمه وي د سړي 2 ترورانی کنه یو د مور خوري یو د پلار خوري نبی علیہ السلام ورته وی هل لک خالة خاله دې شته د مور خور وی او شته دی وی ورشه د هغې سره نیکي شروع که چې الله دې ګناه معاف کړي د مور خور چې مور نشته چې ګناه وشوله او مور شته نو د مور سره نیکي شروع که چې الله دې ګناه معاف چې الله دې ګناه معاف کړي د مور سره نیکي شروع د مور سره احسان شروع که چې الله دې ګناه معاف کړي د مور دعا واله چې الله دې په لیلۃ القدر کې معاف کړي الله به دې وبخي چې مور او پلار وبخلي چې مور او پلار وبخلي الله به دې وبخي مور او پلار نه بخلي الله دې نه بخي په لیلۃ القدر کې مور او پلار دعاګانې والے او د مور او پلار رضا والے په رمضان المبارک دا ډیره ښه موقع ده د مور او پلار د دعاګانو د اغستلو ګورې چې چا نه مور او پلار خپوي صلح ورسره وکړي
صلح وسره وکړئ او رضا د مور او پلار واخلئ. نبی علیہ السلام فرمایي دا پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده، منځنۍ. یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی چې مور او پلار په سړي ظلم وکړي نو بیا به تم بدله نه علي لکه چې ظلم د باندې وکړي. نبی علیہ السلام ورته وی وان ظلما اگر کو ظلم وکړي هغه ورته بیا وی وان ظلما اگر کو ظلم وکړي. نبی علیہ السلام ورته بیا وی وان ظلما او اگر کو ظلم وکړي بیا ورته هغه وی د الله حبیبه کو ظلم په بچیو کې امت انتقام نالی. نبی علیہ السلام ورته وی نه وی کو ته په دې خبره خفه کېږي نو ستا د پوزه دې په خاورو کې ککړه شي خو انتقام اغستل د مور او پلار نه نشته. دومره لوی مقام د مور او پلار دی. انتقام اغستل د مور نه نشته، انتقام اغستل د پلار نه نشته. مفسرین وایي وی ستا دې خوله کې چې دا ژبه ده دا د مور او پلار ژبه ده، دا د مور او پلار ژبه ده. وی څنګه؟ ځکه چې دې خبرې د مور او پلار نه زده کړي. دا خو خبرې د مور او پلار نه زده کړي دي نو دا ژبه د مور او پلار شوله. نو ته چې په پلار ته کنزل کوي نو پلار جاړي وي زما په ژبه ما ته کنزل کی، مور جاړي وي زما په ژبه ما ته نن کنزل کی. دا هغه ژبه نه ده چې ما نه خبرې زده کړي. مونږ ورته وایو روجه ده د مور او پلار خیال ساته او اختر را روان دی جوړې وله والا بیزار وله والا خوش قسمته بشي. وی مولي صاحب ما ته وی نه نو زه وله څنګه والم، ما ته وی نه نو ودې وی ما ته که نه. زه ترې نه یو تپوس کوم زه ورته وامه وام ته چې راکوټې وې او د یو کال وې نو تا له پلار جوړه اغستې ونه وي او نو وام تا خبرې کولی شوې تا پلار ته ویلي نو وی نه. نو وام تا به ته چې راکوټې وې نو دا پلار بچی ته ګوري او د اختر جوړه ولا علي بچی وینا نه کوي. نو نن چې ستا پلار بوډا شو نو ته ورته ګوره او جوړه ورله اله، ته ورته ګوره او جوړه. دې پلار به تا ته کتل او تاله به یې جوړه اغستله. نن ته دته ګوره او جوړه وله اله چې ته یې په خوله وباسې نو هغه ووایي نو بیا به یې اغوندي څنګه. دا ډېره لویه سرمایه ده. بختور یې ګورئ چې د رمضان المبارک میاشي او اخیره عشرې ماسخوتن مور او پلار ته وایه وایي زه ځمه جومات ته نن یویشتمه شپه ده زه به عبادت کوم پلاره خو که ته اودم وې خو چې کلم راویښ شوې که نه نو لاس اوچتوه ما ته هم دعاګانې کوه مورې ته راته کور دعاګانې کوه او پلاره او زه به په جومات کې ناست یم لیلة القدر تعالی شپه عبادت په کوم او تاسو دواړه راته د کور نه دعاګانې کوئ. د مور دومره پالوانه دعایي امام بخاری رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف چې لیکلی دی دې په سترګو باندې وړون وړون مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کی. دا څومره ګرانه دعا ده زما د بچی نظر واپس کی. اق دعای الله قبول کړل او الله یې د بچی نظر واپس کړ. د مور په دعا د بچی نظر واپس راغلی. دا خو معمولی خبرې دي. امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والما پاش شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری دا وڑے وڑے مسئلے خود مور دعا تا اس ندی اس اور روجہ کے ورسر دیر گزارا کوئے دیر نرم نرم خبر ورسر کوئے. قرآن کے اللہ وی وقل لہما قولا کریما نرم نرم خبری گزارا ورسر خبرو کی کوئے زورن اور رٹن اور تمک کوئے. حدیث مبارک کے راضی چې د سړی پلار مخامخ را روان او یو کس د بل نه تپوسو کو چې دا څوک را روان دی د ده نه چا تپوسو کو چې دا څوک دی ده ته ځان بد ښکاري چې دا زما پلار دی نو دی وایي دا زمونږ رشته دار را روان دی. نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا بچی عاق شو عاق دی د مور او پلار ناپرمان حساب شو په دې یوه خبره. دا څومره وزندار خبره ده مونږ ته دا څومره معمولی خبره ښکاري. نن سبا مونږ څه نه وایو مونږ وایو د مور او پلار مثال د موبایل دی که یې زیلوډ ورته کوي نو وی کار کوي او چې نه کوي ورته پیسې نه ورکوي نو وی بیا کار نه کوي. هسې چې دا خبره پلار ته ورسي هسې نه چې دا خبره دی مور ته ورسي. د پلار دې زړه به یوه لوخړه کړي لوخړه د مور دې زړه به یو اسویلې کړی چې هغه اسویلې پروتي
نو په لیلة القدر کې د بخنه نشته دی، دا سویلی ختم کاول. بیا وی پلار په معمولی خبره خفه کیږي، پلار به خفه کیږي نه په معمولی خبره. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی، وی یو کس و مشر خواته ورسره بچی ناست دی، دا پلار ځکه خفه کیږي چې د څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه، د مور څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه. نن چې ستا د پلار دا لاسونه چورړي شول، دا ستا د لاسه چورړي شول. نن چې دا چورړي لاسونه د مور اینی، دی مور ستا په پرورش کې خپله ځواني ویلې کړله، دی پلار ستا په خواهشاتو پوره کولو کې ځواني چورړي کړله. دا پلاران تلی نی په ملیشه او دوبۍ کې د دې بچو د پاره لګیا نه، دا مسافرۍ نه کوي، اخترې په بار نه تیری، روجې په بار نه تیری، د دې بچو د پاره. نو پلار سره زوی ناست او پلار یې مشر شوی دی. نو پلار بچی ته وایي بچیا پورې په دې دیوال څه ناست دي؟ کارغه. نو بچی ورته وایي بابا کارغه ناست. بیا ورته دا پلار وایي بچیا څه ناست دي؟ وی کارغه ناست. بیا ورته وایي بچیا په دې دیوال څه ناست دي؟ هغه زوی ورته وایي په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی که نه، په سترګو وړون شي. نو هغه پلار یې ورته وایي زما نظر لا برابر دی، خو ماسې په تا باندې لږ امتحان نن کو چې ته څه وایې. وی ما ته یو ورځ را یاده شوله، ته راکوټې وې او زما په غېږ کې ناست وې او پورې په دیوال کارغه کېناست. تا ما نه تپوس وکړو چې دا څه ناست دي؟ نو ما درته وی کارغه دی. تا چې تپوس وکړو نو ما دې خوله ښکل کړه می بچیا کارغه دی. نو ته راکوټې وې، تا بیا وی ابو څه ناست دي؟ نو ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. وی تا زما نه یو کم 100 پیرې تپوس کړی و، راکوټې خو پوهېږي نه، او ما یو کم 100 پیرې ستا خوله ښکل کړې وه او تا ته می کارغه ناست دی. نن چې ما په 3م ځل تپوس وکړو ته ما ته وایي په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی. پلار تا غړوکوالی نه یادېږي؟ دسی غټ دنیا ته راغلی وي، ته دسی کامیاب دنیا ته راغلی وي. دا مور چې د لاسونه چورړي شول، په دې 2.5 کاله تا متیازې کړي دي، ته یې ځواني خورې کړله، بوډاګان دې کړل، کمزوري دې کړل. چې کمزوري دې کړل نو یو ګوټ ته دې ویشتل او جدا دې کړل. دا پلاران او میندې مو جدا کوئ، دا یوه جدایي پوره ده چې قبر ته روان دي، بس مقبرو ته ځي، دا جدایي وله پوره ده. ناړی مه دردوئ، دې مور او پلار جدا کړي او دې په جدا کوډګۍ کې هغه په جدا کړي. پلار یې ټوله شپه جاړي، مور یې ټوله شپه جاړي. وایي پلار نه رضا کېږي، ته د پلار مخې له ورشه. مور وایي ښه ده بچیا چې رالې ما سره دې صلح وکړه. پلار وایي ښه ده بچیا چې رالې چې د کمې ورځې نه زما ستا جدایي راغلې ده، ما هره شپه ستا په جدایۍ کې جړلي دي. دا د زړه ټوټۍ د مور او پلار. نو ګورئ په دې شپه الله تبارک وتعالی د مور او پلار د نافرمان دعا نه قبلی، الله د ده مغفرت نه کوي چې مور او پلار نه بخلي. 3 احادیثو مبارکو کې راځي قاطع د صله رحمۍ چې چا رشته داري پرې کړي، په لیلة القدر په شپه ناست او دعا غواړي، الله وایي نه دې قبلوم دعا، بخانه دې نه کوم، تا رشته دار سره رشته کټ کړي، تا تعلق کټ کړی دی د رشته دار سره. څومره قیمتي شپه، ملائک راکوزیږي او سلامونه ورچوي، په دعاګانو آمین وایي او د ده دعا الله نه قبلوي. یو روایت کې راځي وایي چې په کم قوم کې داسې سړی ناست چې د رشته دار سره یې نالګي، د غونډ قوم دعا الله نه قبلوي او په غونډ قوم رحمت نه راورېږي. دنیا کورونه زموږ د لاسه داسې دي، زنانه لپې اوچتوي، دعاګانې غواړي، او په کور کې یو کس داسې موجودي چې هغه رشته کټ کړي، هغه رشته کټ کړي. رشته څومره خوږ څیز دی. ته په لیلة القدر کې ناستې، وای الله مات مې کا، هلته صله رحمي په عرش پورې نښتې ده، دا رشته داري په عرش پورې نښتي. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زما خیال ساتلی د ځان سره یوځای کا، الله چا چې پرې کړې ما الله نن د خپل رحمت نه پرې کا او لرې کا د خپل رحمت. نو ته دلته وای الله ما معاف کا او رشته داري وایي لرې کا لرې کا. رشتې بحال کو، رشتې بحال کو. بیا ډېر خپئ، په جنازه یې ودرېږي او غږ یې ورته نه کړی وي کاش چې د ده سره ما صلح کړی.
پخپلو لاسوی مقبرې ته اوسي او غږ ورته نه کړي. دا څومره د افسوس خبره ده، دا څومره خوږه خبره ده. مور، پلار، خور، لور، وريره، خورزا، تره، دا څومره خوږه رشته ده. حدیث مبارک کې راځي چې سړی کور او دسو کی او جمعات طرف ته قدم اوچت کی، په دې قدم الله یوه درجه اوچتوي، یوه نیکی لیکي او یوه ګناه پې الله معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي یو بل قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی په اجر کې. ته به وایې کم قدم دی چې د حج او د عمرې دپاره وکړلی شي؟ نه، حدیث مبارک کې راځي چې هغه د رشته دار د ملاقات دپاره د کور نه اوچت شي. ته قدم اوچت کې زم چې د رشته دار ملاقات وکړمه، په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه فرض مانځه دپاره چې سړي قدم اوچت کړي. نو رشتې بحال کو، د رشته دار چې رشته کټ کړي د هغه دعا نه کوي، د هغه الله مغفرت په دې شپه نه کوي. څلورم کینهګر حسدګر چې دی د ده دعا د دم الله مغفرت نه کوي. خلقو سره حسد ساتي، د چا سره په مال او د چا سره په جیداد او د چا سره په علم، د چا سره په عزت، دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دي. اعتراض